د طالبانو ستر طرفدار حاتم مختار چې تا چا او څنګه په چاقو ووهلو، اوس یې حالات څنګه ده؟ مرد ده که ژوندی ده؟ طالبان څه وایي؟ ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. حاتم مختار هغه څوک ده چې له ډېره وخته د طالبانو کلک طرفدار ده او د طالب هر ظلم ته یې کوشش کړی چې جواز پیدا کړي. آن کله به چې طالبانو ځانمرګي بریدونه وکړل، سلګونه کسان به پکې شهیدان شول، بیا به هم هغه ویل چې ډېر ښه یې کړي دي. خپله ډېر عصري ژوند کوي، لوران یې لوکسو مکتبونو او پوهنتونونو کې درس وایي، اولادونه یې عصري ژوند کوي، خو افغانستان خلکو ته بیا ښه ژوند نه غواړي. یو خوا د طالبانو طرفداري کوي، افغانستان کې اسلامي حکومت غواړي، بل خوا خپل افغانستان ته راتلل نه غواړي. هغه د ډېرو افغانانو په زړونو مالګې دوړولې وې. نو نن هغه ترکیه کې د 2 کسانو لخوا څخه په چاقو وهل شوی ده. ویل کېږي په دې حمله کې د هغه سر او لاس ټپي شوي دي. طالبان ټول په دې کار باندې ډېر زیات خفه شوي او غوسه شوي دي. ټول طالبان په یوه خولو دا خبره کوي چې په حاتم مختار برید د بیان په ازادي باندې برید ده. دوی وایي موږ باید یو بل ومنو او سیاسي مخالفت او خبرو باندې باید داسې کړنې او بریدونه ترسره نه کړو. جالبه دا ده چې طالبان یو خوا وایي چې موږ باید په خبرو کې بل ته داسې سزا ورنه کړو، بل خوا طالبانو سلګونه کسان په معمولي فیسبوک پوسټونو باندې یا یې شکنجه کړل، یا یې بندیان کړل او یا یې ووژل. ټول افغانستان کې څوک د طالبانو په ناروا نیوکه نشي کولی. که معمولي غږ څوک پورته کړي بیا طالبانو لخوا څخه وړل کیږي او په میاشتو میاشتو بندي کیږي. نو اوس خلک د طالبانو دا خبره بیخي د خندا وړ ګڼي چې هغوی وایي د بیان ازادي باید موجوده واوسي. په ډیرو عادي خبرو باندې خپله طالبان خلک وژني، وهي او بندیان کوي. دا ورته هیڅ ظلم او ناروا نه ښکاري، خو د دوی کس چې ووهل شي نو بیا ورته ظلم ښکاري.